د نور احمد له لوري د پاکستاني توپوهونکي غیر معمولی اوړ تاریخچه دا چې د کرکټ په قانون کې دا کار شته او کنه شته آیا نور احمد دا کار صحیح او کنه دا او د تورته نور خبر را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د 2000 زیږدیز کال تر 19 کلنو کامومره نړیوال جام په لړ کې پاکستان په کوارټر فائنل لوبه کې افغانستان ته په شپږ وکټو ماته ورکړه افغان کرنلاسې توپ وژونکی نور احمد په 19 کلنو کامومره نړیوال جام کې پاکستاني اوپنر توپ وهونکی محمد حریره په غیر معمولی یعنی منکټ ډول رن آوټ کړ نور احمد لکڼوال چې ریسټ یا مړوند سپینر توپ اچوونکی دی د لوبې په حساسو شیبو کې په داسې حال کې د ویکټو بلزونه شو کړه چې د نان سټریک توپ وهونکي د کریس څخه وتلی و د فیلډینګ امپایر سام نوګاجسکي پریکړه دریم لوبسار ته وسپارله دریم لوبسار د هوریرا د رن آوټ پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د نوموړي لومړنۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه وه او دا وخت په شپږ اویا توپونو 4 منډې کړې وې پاکستاني لوبډلې یو سل 4 توپونو 3 منډو ته اړتیا درلوده افغان لوبډل مشر فرحان زاخیل د کرکنفو سره مرکه کې ویل که څه هم تر لوبې وروسته ما دا احساس وکړ چې دا ډول آوټ کول د کرکټ لوبې په روح کې نشته خو موږ هغه وخت غوښتل د مختلفو لارو پر پاکستاني لوبډلې فشار وارد کړو موږ غوښتل لوبه وګټو ځکه زموږ لپاره مهمه وه او زموږ د هیوادوالو دا هیله وه چې باید پاکستان ته ماتې ورکړو هریرا هم خپله غلطي مني او د کرکنفو سره یې په مرکه کې ویلي چې زه باید تر توپ اچولو مخکې د کریس څخه نه وی وتلی نوموړی وایي زه ډېر خواشینی شوم ځکه دا په نړیوال جام کې زما لومړنۍ لوبه وه خو دا زما لپاره تجربه وه او هیڅکله به بیا تکرار نشي دا لومړی ځل نه دی چې په 19 کلنو کامومره نړیوال جام کې دا ډول رن آوټ ترسره کیږي په 2014 زیږدیز کال نړیوال جام کې ویسټ انډیزي کیمو پاول د زیمبابوې توپوهونکي ریچارډ نګراوا په ورته ډول آوټ کړی و چې هماغه لوبه ویسټ انډیز د 4 منډو په توپیر وګټله د ام سی سی د قانون په 14.14 ماده کې چې په 2018 زیږدیز کال کې ورباندې بیا کتنه وشوه داسې راغلي تر څو چې توپ اچوونکي توپ له لاس څخه نه وي خوشي کړی که توپ وهونکي د کریس څخه تیر شوي وي او ویکټ یې ووهل شوي نو توپ وهونکی رن آوټ دی د کرکټ نړیواله شورا وایي توپ اچوونکي هیڅ اړتیا نه لري چې توپ وهونکي ته اخطار ورکړي په کرکټ کې دا تر ټولو کمزوری آوټ دی چې د منکټ په نوم یادیږي دا ډول رن آوټ په لومړي ځل په 1940 زیږدیز کال کې هندوستاني آلراونډر وینو منکټ د استرالیا په وړاندې ټیسټ لوبه کې ترسره کړ چې بیل براون یې رن آوټ کړ دا کړنه په 2014 کې سریلانکایي توپ اچوونکي ساچتر سینانیانکا د انګلنډي توپ وهونکي جوز بیټلر په وړاندې په نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې ترسره کړه او په 2019 زیږدیز کال کې هندوستان پریمیر لیګ کې د اشوین له لوري هم د جوز بیټلر په وړاندې دا کړنه تکرار شوه دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغسې رن آوټ کول ښه دي او که نه لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ